الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على محمد وآله. معززو ډیر مسلمانان ورونه او خويندې د کورونا وایروس څخه وارخطا دي، د دې څخه د حفاظت دعاوې غواړي. معززو یقیني خبره ده، تاسو ته هم معلومه ده چې د نړۍ مختلفو روغتیایي ادارو او مختلفو هیوادونو بیړني حالات اعلان کړي او ډیر خلک داسې دي چې د دې کورونا وژونکي وایروس څخه پسخند او ټوکه جوړه کړې ده. داسې کول نه دي پکار. معززو باید رب العزال ته زاری وکړو چې الله تبارک وتعالی مسلمانان د دې وژونکي وبا څخه وژغوري او مسلمانانو ته روغتیایي معلومات ورکو او داسې دعاوې دوی ته واستوو، دوی خبرداره کو چې په هغه کې رب العزت د هر قسمه مرض او د هر قسمه طاعون او بلا حفاظت یې شوی دی. معززو لومړنۍ خبره دا ده چې په ښه شان باندې اودسونه او د بدن د جامې د مکان صفایي کول او په خپل وخت باندې صحیح لمونځ ادا کول او د رب العزال څخه دعا غوښتل چې یا الله موږ او عام مسلمانان د دې وژونکي وایروس څخه وساته. او د دې عامه وجه دا ده چې کله په امت کې فحاشي، بی حیایي، زناوي، ناحقه قتلونه او بربنډتوب زیات شي، عام شي، بیا رب العزال داسې مهلکې ناروغۍ پر مسلطې او رانازلې کړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په سنن ابن ماجه او المستدرک علی الصحیحین کې دا حدیث راځي چې کله په امت کې زناوي، ناحقه قتلونه زیات شي، بیا رب العزال پر دې قوم باندې، پر دې خلکو باندې وبا او طاعون را نازلوي. باید موږ مسلمانان دې ته هم متوجه سو چې د هر قسمه فحاشي او بی حیایي، زنا او ناحقه قتلونو او بربنډتوب څخه ځان وساتو او د دې مخنیوی وکړو. او دویم دا چې استغفار به ډیر وایو، ځکه کورونا وایروس نړیوال سازمان وبا اعلان کړه او دا وبا یو عذاب الهي دی. نو د دې لپاره د استغفار ډیر ضرورت دی، ځکه رب العزال په قرآن کریم کې فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. نبی صلی الله علیه وسلم یادوي چې کته په دې خپل امت کې دوی ته الله رب العزال عذاب نه ورکوي، عذاب نه ور باندې را نازلوي، خو لیکن کته له دې نړۍ ولاړ شي او په دې نړۍ کې ته نه او ستا دا امت استغفار وایي، بیا هم رب العزال عذاب نه ور باندې را نازلوي. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. که دوی استغفار وایي رب العزال به عذاب نه ورکوي. نو استغفار همیشه ډیر زیات وایست. استغفر الله العظیم، اسان استغفار دا در سره وایست. دویم دا چې دا دعا په کثرت باندې وایست، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. او همدا شان دا دعا در سره یاد کوي، ویلی کوي اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، هر وخت در سره وایست. او بل دعا دا ده چې اللهم انی اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام. دا دعاوی که یوه کولی شي، که دوی کولی شي، که درې کولی شي، در سره ویلی کوي. سهار او ماښام یې د هر لمانځه بعد درې واره در سره وایست. او د کور څخه د وتلو په وخت کې بیا دا دعا در سره وایست، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
او هغه کسان چې ماشومان وي دعا نسی ویلی نو هغوی ته دغه دعا ورولیکئ، د تعویض په شکل باندې په غاړه وروځړوئ او دا شان آیت الکرسي وایست، په اوبو باندې چوف کوئ، په ماشومانو باندې هغه خورئ. هغه دعا دا ده چې په کاغذه باندې ولیکئ او ماشومانو ته ور په غاړه کئ. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. ان شاء الله الله رب العزال به مو د کرونا وایرس څخه وساتي. دا داسې دعاوې دي چې په دې کې رب العزال د هر قسمه بلا او وبا حفاظت ایښی دی. هیله کوو دا تر نورو مسلمانانو هم ورسوئ. زموږ پوره ډاډ دی تاسو ته چې که څوک دغه دعا وایي الله رب العزال به یې په کرونا وایرس ونه نیسي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.